أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سپارہ سورہ بقرہ دریم نمبر سبق آیت نمبر 14. الله سبحانه وتعالى فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کله چې دا منافقان ملاو شي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی نو قالو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا او هر کله چې دی جدا شي او ملاو شي الی شیاطینهم خپلو ملګرو سره شیطانانو سره یعنی کافرانو سره نو قالو نو دوی وایي هغوی ته انا معکم بېشکه مونږ ستاسو ملګري یو انما نحن بشک مونږ چې یو مستهزئون مونږ دوی پورې ټوکې کوونکي یو یعنی مسلمانانو پورې ټوکې کوو. الله یستهزئ بهم الله ټوکې کوي په دوی پورې ويمدهم او الله مهلت ورکوي دوی ته د منافقانو ته فی طغیانهم د دوی پرې سرکشي او گمراهۍ کې یعمهون دی سروهلی بروهلی ګرځي ګډوډ پر دی. اولئک الذین دا هغه خلق ته اشتروا الضلاله چې وای غستله گمراهی بالهدى د هدایت په بدله کې فما ربحت تجارتهم پس ګټونه کړه د دوی د کاروبار وما كانوا مهتدین او ندی هدایت مندون کې دي. مثلهم د دې منافقانو مثال کمثل الذي پشان د هغه سړي دی استوقد نارا چې بل کړو ور فلما اضوات پس هر کله چې روحانه شو ما حوله چار چا پیر زید هغه ذهب الله بوتل الله تعالی بنورهم د غوین رڼا وترکهم او پری خودلو فی ظلمات پیتیرو کې لا یبصرون دی سنینی سمم دی کان دی بکمن چړاګان دی عمیون وړاند دی فهم لا یرجون پس دی نه واپس کیږي. او کصیب من السماء یا د دې منافقانو مثال پشان د هغه تیز باران چې وي د اسمان نه سوی ویل کېږي تیز باران ته او پشان د هغه تیز باران چې وریږي د اسمانه فيه ظلمات چې په هغې کې تیارې وي ورعد او دارنګې ګړزارې وي و برق او برېښنا وي یجعلون اصابعهم دیګ د وي خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د تندر نه حذر د مرګ د یارې نه والله محیط الله ګیرون کې دی بالکافرین کافرانو لره. یکاد البرق نږدې ده چې دا برېښنا یخطف ابصارهم بوزي د دوی نه د دوی د لیدو طاقت یعنی سترګو نظر ولا ختم کی کلما ازوا هر کله چې دوی د پاره رڼا شي لهم د دوی د پاره نو مشو فيه دوی روان شي په هغې کې واذا ازلم علیهم او هر کله چې بدوی تیار شي قام نو دوی ودرېږي ولو شاء الله کشر غوښتي وي الله تعالی لذهب بسمعهم نو خامخا بوتللی به د دوی نه د دوی د اورېدو طاقت و ابصارهم او د دوی نه د دوی سترګې نه د دوی د لیدو طاقت ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. صدق الله مولانا العظیم.